د کہانی شروعات په جس کې موجود د یو سړی نه کیږي چې هغه د بیماری د وجې راپروزي چې په دې سره د سره ناس کس ډیر سخت یریږي ولې چې داغه د وړاندې د په مخ باندې په لک سات کې دانې راختل شروع شي چې د ټول د وجې دې ځان ته ټول جزواله پام کی هغه په بي ګولته کې الټو کی چې د جز نوکر راشي او الټه ته نوړي خو دوړو په وخت کې دې تساجيبه ولګي چې کله د الټو دا ډول وخت راشي نو پاغه کې سړقیدون کې سيزوخيږي د جز نه کوزیدون پس دې پتا دې سره هسپتال ته منتقل کړي شي چې هلته کې ډاکټر ویني چې د پخېټه کې سسي ځړقيږي او چې څنګه هغه د پیپ والا کیمرا ورخته کې نو په دنه کې دوه سره دې په خله کې کلک 1900 بیا د سولټه پیو کی چې ځوان ډاکټر د ژوند د خلاص کی خو چاته هم دا پته نه چې دا وایرس کوم چې د شادو د یو قسم نه خور شوی وو په دې کې په امریکا کې ساينسدانانو یو لیب ته د تازه مړ شوی شادو یو حصہ راوړل شي ډاکټر نینسی فورن په مطالعه کې لګیا شي چې هغه ویني چې وایرس په ډېره تیزه سره حمله کوي درې د ملګرو د خیالي چې دا هغه خطرناک وایرس دی کوم چې اوسو کاله مخکې را خور شوی وو خو د ډاکټر نینسی زړه په دې خبره مطمئن نو ولې چې د دې په مریضانو کې دا بیماری هیڅ قسمه علامات نه ښکارېدل د دې پزړه کې د یو بل سیس شکو ودا هو چرته ایبولا وایرس نه دی درې دا شک د دې وجې پیدا شو چې په هغه وایرس باندې با پسلو کې دیش کسان مړ کېدل په دې کې لسکم سل مړ کېږي د خپل شک د بستو د پاره هغه د خپل ملګری سره په یو خاص لیبارټری کې درې د چک کولو فیصله وکړي چې څه د پاره دوی ځان خم مکمل بند کی او د ټول نمک کې په هغه زوړ وایرس باندې تجربه شروع کړي خو د هغه وایرس چې کوم خصوصیات هغه په دې کې ظاهر نشي او چې کله دوی د نوي وایرس په مطالعه کې لګیا شي نو د ملګری د دې لاس ته پام شي چې په هغه د ناجوړه شادو وینه لګېدلې په دې سره په ملګری چغې ورکړي او دا په منډه ایمرجنسي د ځان ورسي او په دغه وخت کې د د خپل کور او د خاندان یادونه را شروع شي صفاینه پس د دې ملګری د معاینه شروع کی چې هغه ته پته ولګي چې د لاس د مخ کې نه خوکو او د قانون مطابق د زخم سره په لیبارټری کې داخلي دل په سختۍ سره منو چې څه د وجې هغوی د شک په تور باندې د هسپتال کې بندګي ور سره د حکم ورکړي چې ته د لیبارټری هیڅ قسمه پسکار کې نشي اغشته نینسی په ډېر سنجیدګۍ سره د خپل افسر د پوهولو کوشش وکړي ولې چې ورته ثابت نکړي شو نو هغه په خبره یقین نه کی او دا په سوچ کې هم نه چې ایبولا دلته هم راتلی شي خو دې د خپل ملک سره مینا او د انسانانو غمه د خاون په مدد سره پتیخته مجبوره کی او خپل تحقیق د مخ کې بوتلو د پاره خپل ریټیر استاد سره رابطه وکړي دا ها کارټر استاد چې کلونو وړاندې د افریقې نه د ایبولا وایرس نمونه راوړلې په او چاته هم دومره پته نه و لکه څومره چې کارټر ته پته و په 1900 شپږویا کې کله چې عالمي د صحت ادارې کارټر او داغه نوکر افریقې ته لیږلي وو دغه تدبیر ته د یو جبسیس په باره کې پته ولګېده چې دغه ټکه سبي ماري راخوره شوې ده او په مخه خلک وجني او دوی د خپل مشر مطابق د هغه ځای د خلکو نه وینا واخلي او په خپل ګاډي کې راکینی چې دغه ځای فوجانې راګیر کی او د تمانچې غستونه پس دوی ته یو روان کلی وروخای د دې په دوه سره کارټر خیرانه پاتې شي ولې چې هغه په خپل ژوند کې داسې وبانه ولیدلې د دې نه پس کارټر د هغې کلی په لور روان شي په کم کې چې ډاکټر وانډا اوسېده هغه ډاکټر وانډا چې دوی لا دغه وبا په باره کې اطلاع ورکړې وه دوی دغه ځای د فوج نه د دې په باره کې تپوس وکړي خو هغوی په خبره پوهه نشي او دوی ته د هسپتال لاره وروښایي چې په ورسېدو باندې دوی داسې منظر ویني چې د خپو نه ځمکه وتښتي هغه علاقه هم دغه بیمارۍ په خپلو لاسو کې اخیستې وه او په قطارونو کې مړې پراته وو او دغلته کې دوی د وینې په غاپونو پسې روان شي چې هغه د یوې نرسې وي یوه نرسه د دوی د وړاندې مړه شي او بله ورته وایي یو څو ورځې مخکې دلته کې د علاج د سامان قلت راغی چې موږ د ماشومان یو بیمارې ښځې له ستن ووهله او بیا مو په دغې ستن باندې نورو خلکو له هم علاج وکړو او د دغې ورځ نه دغه بیماري شروع شوه او ډاکټر وانډا فوجانو سره تلي د سپاره شي دغلته کې دوی ته صرف 15 سرنجونه میلو شي چې دوی ته پته ولګي چې دې ځای خلک د وبا نومي لفظ نه د سره هم خبر نه دي په دې کې ډاکټر وانډا سره د فوج راورسي چې نرس یې خواله ور روانې شي چې د درېدو دپاره د کارټر ملګري ورته چغې ووهي او ډاکټر وانډا یې هم منې کوي خو چې منې نشي نو هغوی یې وولي او د دوی د هغې نه د وینې د اخیستو ارمان چوري شي دې نه پس دوی د یوې ځنګلي قبیلې خواله راشي چې په ډېره مشکله باندې هغوی یې خپل ځان ته راپرېږدي او چې کله د وینې د اخیستو وخت راشي نو هغوی چورلټ انکار وکړي خو ډاکټر وانډا یې په سناسه طریقې سره رضا کړي او چې څنګه ورته هغوی خپل بیمار وروښایي نو هغه په ډېر تکلیف کې دوی ویني چې په وجود باندې پولې راختلې دي چې دوی ترې زر وینه واخلي او دې سره زوی یې هم جاړي دوی چې کله د قبیلې د سردار خواله راشي نو هغه هم په دغه بیمارۍ کې ګرفتاري چې دوی نه د خپلو خلکو د بچ کولو دپاره مدد وغواړي دوی ټولو ته په دغه ځای کې ځان بېوسه ښکاري چې په نیمه شپه کې دوی د ښځې زوی ته جاړي او په دې کې دوی ویني چې د سردار کوډلې ته چا اور ورته کړ په دې سره دغه نوکر د کارټر نه په سختۍ سره سوال وکړي دا هر څه چا وکړل ولې چې د هغه په نظر کې کارټر یو لالچي او خودغرضه انسان و وخت تېرېدو په دې کې 20 کاله تېر شو چې اوس نینسي خپل استاد کارټر سره لګیا وه هغه
کارټر چا چې د ایبولا بیمارانو انجام په خپلو سترګو لیدلی و د افریقې نه د اوو بیمارانو شادوګانو نسل راوړلی شوی و چې په هغې کې اوس صرف یو پاتې و. دوی د دې نه دومره ویرېږي چې هغه یو هم د ختمولو فیصله وکړي. دوی دواړه خپل حفاظتي سامان راباخلي او د هغې شادو په مرګ پسې روان شي. خو چې دوی څنګه د پنجرې خواله ورشي نو هغه د غوسې نه لیونی کېږي او د خپل ځان د خلاصولو دپاره په دوی لاړې ورتو کړي. خو په خوشقسمتۍ سره د حفاظتي سامان د وجې ډاکټر بچي دا دوی برنې ځلو چې د ایبولا د بیمار خواته دومره نږدې ورغلي وو. بل خوا د لیبارټرۍ صفي والا نوکر ناست یو چې څنګه پاسي د بیمارۍ د علاماتو مطابق الټې شروع کړي چې دوی په تادې سره د هوا والا په کټ کې د لیبارټرۍ نه بار کړي. خو بار ته په رسېدو باندې دوی ویني چې هغه بیمار د هوا د کټ نه لرې کړی دی او د لرې کولو والا څوک بل څوک نه بلکې د کارټر میډي نوکر کوم چې اوس په امریکا کې د صحت د ادارو مشر د چا چې کارټر سره سخت اختلاف و. میډي دوی ته وایي تاسو هسې ګپ جوړ کړی دی په دوی چپه راغلې ده او دوی ته د یو معمولي علاج ضرورت دی. دوی په خپل منځ کې پوهوي چې دا هغه ایبولا ده او ده تر اوسه پورې دا خبره نه ده منلې او مجبورا دا د فوج اعلی د افسرانو میټینګ راغواړي او هغوی د دې بیمارۍ په پوره تفصیل پوهه کړي. که زر تر زره د دې بیمارۍ مخنیوي ونه شو نو په یوه هفته کې دننه ټول ملک په تباهي او دوی په دې خبره باندې رضا کړي چې دغلته موجود ټولې شادوګانې دې ووژلې شي. په راننوتو سره دوی د شادوګانو داسې رویه وویني چې دوی ویریږي او د یېرې د وجې دوی صحیح طریقې سره خپل کار مکمل نه کړی شي او یوه شادو ترې نه خلاصه شي چې دوی د رامنع کولو ډېر کوششونه وکړي خو هغه ترې په روشندانو تښتي. خو په خوشقسمتۍ سره بهرني فوجیان ورته لاره بنده کړي او د دوی ملک د یوې غټې حادثې نه بچ شي. بل طرف ته هغه مسافر کوم چې هغه بیمار سړي سره په جس کې و هغې تر اوسه پورې کېنولي چې د دوو کسانو ټسټونو کې فرق راوخیږي او په دې سره میډي ته د خپلې غلطۍ احساس وشي او کارټر له اجازت ورکړي چې ته واپس افریقې ته لاړ شو د دې بیمارۍ جله معلومه کړه. تاسو ته دا نننۍ کهاني څنګه ولګېده ما ته خپله قیمتي رایې په کمنټ کې ضرور راکړئ. ملاویږو به په یو نوي ویډیو سره ما له راکړئ اجازت. بای بای.